زه به تا پکې د ګل په رقم ساتم که مثل غمونه نور وي په ملګرو د پښتو یوه ډیره مشهوره ټیک ټاکره کومه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په ټیک ټاک باندې لا 2 لکو څخه زیات فالوورز وو، یعنی په دې څو ورځو کې به هغې میلیون فالوورز کراس کړي وای. درنو ملګرو، د دې جنۍ مرګ په یو داسې حال کې رامنځته شوی دی چې خلک وایي چې هغه کله پرون وده شوه چې وروسته یې طبیعت ډېر زیات خراب شو او بیا یې د پېښور لارج هاسپیټل ته یوړه. نو د هغې نه وروسته یې حالات هلته په هاسپیټل کې هم ډېر زیات خراب شو چې د ډېرې سختۍ نه هلته په هاسپیټل کې ورباندې الټۍ ولګېدې او الټۍ یې کولې او د دې الټیو او سختي څخه وروسته هغه وفات شوه. قدرمن دوستانو، که موږ تاسو وګورو نو ساده داسې ښکاري چې هغې ته مرګ راغی او هغه مړه شوه. که چیرې د هغې اکاونټ اوس هم موږ په ټیک ټاک باندې وګورو نو ورځ تر بلې فالوورز هم زیاتیږي، لایک او ویوز یې هم زیاتیږي. د دې مین وجه همدا ده چې خلک یې ډېر زیات سرچ کوي، خلک د هغې ویډیوګانې ګوري، د هغې اکاونټ ته ورځي او د هغې په اکاونټ کې چې کومې ویډیوګانې دې اپلوډ کړي دي هغه ګوري چې دې کوم قسم کنټنټ جوړول او کوم قسم ویډیوګانې اپلوډ کولې. درنو دوستانو، له دې نه موږ دا زده کولی شو چې اکثره نن سبا په سوشل میډیا باندې خصوصا په ټیک ټاک باندې خلکو پیغلې جنکیانې رایستلې دي، په هغوی باندې لایف ویډیوګانې کوي، د هغوی څخه پیسې ګټي. نو تاسو ته به دا هم معلوم وي چې په ټیک ټاک لایف باندې کومه جنۍ ډېره زیاته بې شرمي وکړي هغې ته خلک ډېر زیات ګفټونه ولي او ډېر زیات خلک ورته کیني. دا ځکه چې زموږ او ستاسو معاشره همداسې شوې ده چې سم څیزونه هیڅوک هم نه ګوري، که چېرته هم ګندګیانې او فحاشیانې وي نو هغوی ته بیا په زراو په لکاو خلک ناست دي، د هغوی دغه فحاش او ګنده کنټنټ ګوري، د دغو فحاشي او ګندګري په وجه باندې بیا هغه جنکیو ته دوی ګفټونه کوي او په ټیک ټاک او نوره میډیا باندې پروموټ کوي. خو دا یې هیر وي چې د دغو جنکیانو انجام به هم اخیر د همدغه سایکو ارباب په شانت وي.